الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې زکات د خیرات یا هبې یا صدقې په نیت ورکول صحت لري او کنه. محترم ورور، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که څوک زکات چاته ورکي د هدیې یا خیرات په نیت باندې، هغه ته ونه وایي چې دا زکات دی، بلکل یې غاړې خلاصې دي او دا کار جایز دی. البته په زړه کې به یې دا نیت وي چې دغه زه زکات ورکوم. د زکات نیت به یې په زړه کې وي. هغه ته چې هر نوم ورکوي هغه په مخ کې چې ورته ووایي زکات دی یا نه دی، یا دا چې هغه ته د خیرات په نامه ورکي، یا یې د صدقې په نامه ورکي، یا یې د تحفې په نامه باندې ورکي، د ده نیت د زکات وي، بلکل یې غاړې خلاصې دي او دا کار جایز دی. رد المحتار جلد 2 صفحه 268، الفتاوى الهندیه جلد 1 صفحه 171. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي